موږ پلار مړ دی، موږ مرستې ته اړتیا لرو. موږ نه بوره شته نه غوړي شته، یو شی هم راکړه نشته، نه اوړه شته. شو همدا 5 خویندې وړې وړې او یو ورور هم دی وړوکی. زموږ د ګټې وټې څوک نشته چې ګټه را سره وکاندي او مرسته را سره وکړي. موږ وړو ته هم اړتیا لرو، بېګا ته هم څه شی نشته. زموږ پلار مړ دی، 10 ورځې شو چې مړ دی. موږ مسلمانان نه غواړو چې موږ سره مرسته وکاندي. 5 خویندې یو زه یم، ورور سرپرست هم څوک نشته چې موږ سره مرسته. د کور یو سرپرست و، موږ کره نه غوړه شته نه غوړي شته. موږ غواړو مسلمانان نه چې موږ سره مرسته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو. نن د هسکې مینې ولسوالۍ د کوټوالو په سیمه کې هغه قریه کې چې 10 ورځې مخکې د دې بچیانو لار د کور سرپرست چې دې بچیانو ته به د الله رزق مشقت کاوه مړ شو، وفات شوی دی. عزیزانو واړه بچیان ته پاتې دي. باور وکړئ چې د هغه کورنۍ ده چې د پلار د مرګ نه وروسته 10مه ورځ ده چې دې کورنۍ ته زموږ بنسټ په کومک چې یو با احساسه ورور موږ سره کومک کړی و د څو یتیمانو کورنۍ سره. موږ ورته یو د وړو بوجۍ راوړې او یو د غوړو لوټه وه. دې کورنۍ کې د یو شی درک نشته. بچیانو راته باور وکړئ مخکې وویله چې څومره ورځ ده چې کور کې چای او بوره نشته. دې زوی مې راته ویلي چې دغه خویندې مې یعنې تریخ چای نشکې باور وکړئ په ژړا کې راته ویلي. نه غواړم چې د یتیمانو ژړا د تاسو سره شریکه کړم، باید چې یتیمان موږ وخندوو. د یتیمانو د ژړا په ځای تاسو سره په خولې باندې مسکا شریکه کړم. وویل د بورې غوښتنه یې د کور کې کړې وه او زموږ کونډې خور ورته ویلي و چې پیسې نشته، بوره د کوم ځای نه ورته راوړم. عزیزانو زما یتیم بچیانو د تاسو نه غوښتنه د کومک وکړه د الله د رضا دپاره. راځئ د دې کورنۍ په باره کې موږ سره خپله جدي مرسته وکړئ. انشاءالله چې الله جل جلاله به ستاسو مرسته کوي. عزیزانو د دې وړو بچیانو پلار مې وفات شو. زمې د یوه ډېره یخه ده، باور وکړئ چې په خپو باندې چپړې یا بوټان هم هغه هم شکېدلي دي. عوام یخه ده، کور کې د لرګیو ضرورت دی، هغه هم نه لري. راځئ په تاسو باندې غږ کوو د شینوارو هسکې مینې ولسي خیریه بنسټ ته خوا که غواړئ د دې یتیمانو سره نغدي کومک کوئ او که د خوراکي توکو سامان کومک وي جدي کومک ورسره وکړئ. انشاءالله چې ستاسو کومکونه ستاسو مرستې به داسې یتیمانو ته موږ لاس په لاس او زموږ د ټیم ملګري به نیغ په نیغه ورسوي او د دې یتیمانو په کومک او مرستې سره به انشاءالله الله د تاسو نه راضي کېږي، الله به د تاسو نه خوشحاله کېږي. نو یو یادونه سره شریکوم چې دغه ویډیوګانې زموږ د ثواب په خاطر در سره شیر کړئ. انشاءالله الله به تاسو ته اجرونه درکوي. هر چېرته چې وئ ښه د ودان اوسئ. په لوی الله مو سپارم. پسر یې لاس د رحم تیر کړی یتیم ما ژړوئ، پسر یې لاس د رحم تیر کړی یتیم ما ژړوئ، د مینې غېږ نه چاپېر کړی یتیم ما ژړوئ، د مینې غېږ نه چاپېر کړی یتیم ما ژړوئ. پلار یې شهید له خاورو لاندې دی اسرا نه لري، پلار یې شهید له خاورو لاندې دی اسرا نه لري، پلار یې شهید له خاورو لاندې دی اسرا نه لري، پلار یې شهید له خاورو لاندې دی. ژوندی د بنسټ وي بلا زړونه یې ګټلي